السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شید. یو ځل بیا د پښتو ټوټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو چې تاسو په موبایل کې خپل هغه سیستم نوي په کم باندې چې موسم چک کیږي، یعنی تاسو به د باران امکان معلومولای شي یا به تاسو ګرمي یخني معلومولای شي چې څومره سنټیګریډ ته مکمل معلومات کوم تاسو پاغه کې د ګرمۍ په باره کې ورسره د یخنۍ په باره کې د باران د امکان د ټول معلومات په تاسو حاصلولای شي. ګوستاسو په موبایل کې خپل هغه سیستم نوي په نن ویډیو کې تاسو لپاره داسي اپلیکیشن راوړی. که دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دا به تاسو له ډیر زیات زبردست معلومات درکړي د باران د امکان په اړه کې څومره سنټیګریډ ګرمي ده، دا به څومره برځي، څومره وخت راځي، مکمل معلومات کوم دا به تاسو ته شو کیږي. نو حکومتګرو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ملای شي، په دې کې نور کوم څیزونه تاسو چې کولای شي د ټول طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټوټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل درسي. نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. فرست اپ چې کوم تاسو دلته په سکرین باندې ښکاري چې اوس څومره سنټیګریډ ګرمي ده تاسو ته ښکاري، نه غدلته تاسو ته بالکل کلیر شو کوي. دا به څومره پورې زیاتیږي 44 سنټیګریډه پورې ورسره کمیدل چې کم دي 23 سنټیګریډه پورې دي. بیا که تاسو به د لګ لاندې لاړ شي تاسو ته ښکاري هیومیډیټي چې کم ده، یعنی څومره نمی چې د په هوا کې هغه دلته څومره ده، هغه 30% ده. ورسره کلاود کور چې کم دی هغه بیخي نشته، یعنی اورش چې کم ده هغه بالکل نشته. ویزیبیلیټي دا چې هر یو شی چې کم دی هغه تاسو به د سټیپ بای سټیپ چک کولای شي. که تاسو غواړئ چې د سبا ورځې لپاره معلومات حاصل کړئ چې آیا سبا د باران امکان شته که نشته، هغه تاسو هم په دې کې معلومولای شي. تاسو ته ښکاري دلته په ډیلی باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو دلته په ډیلی باندې کلیک واخلئ لږ لاندې بلاړ شي، دلته تاسو ته ښکاري 23 تاریخ چې کوم دی په هغې باندې دغه رقم تاسو ته بالکل کلیر موسم چې کوم دی هغه شو کوي. چې په 24 باندې په 25 باندې سټیپ بای سټیپ تاسو ته ټولې ورځې چې کوم دی هغه تاسو ته شو کوي. تاسو ته ښکاري څومره زیاتې ورځې چې کوم دي دې پورې تاسو کتلی شي او مکمل معلومات چې کوم دي تاسو حاصلولی شي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. که تاسو په هاوړلي باندې دلته باره کلیک کړئ، دلته هم مکمل معلومات چې کوم دي تاسو حاصلولی شي. تاسو ته ښکاري که لږ لاندې تاسو په دې کې لاړ شئ نو په دې کې وینسډے جون 23 ورسره په دې کې سټیپ بای سټیپ تاسو ته لیکلي دي چې په دې ټایم کې به موسم څنګه، په دې ټایم کې به موسم څنګه. تاسو ته ښکاري دلته لاندې ټول سیستم چې کوم دغه بالکل کلیر تاسو ته دلته شو. ورسره دلته په مین سکرین باندې کنده دلته تاسو ته هم شو کیږي. سنرایز تاسو ته ښکاري، ورسره سنسیټ ټایم چې کوم دی تاسو ته هم شو کوي چې نمبر چې کوم دغه په کم ټایم باندې راخیږي، ورسره په کم ټایم باندې پریوځي. یعنی مکمل معلومات چې کوم دا اپلیکیشن په تاسو ته ډیر زیات په اسانه طریقه باندې شو کوي. نو ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ که چېرته تاسو هم غواړئ چې د موسم په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ. خو ګمرګرو دا د ویډیو امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله